السلام علیکم. د پاکستان چیف اف آرمی سټاف د فوج مشر فیلډ مارشل عهده ته پروموټ شو، ترقی وشوله. اوس زیاتو کسانو ته دا پته نشته چې د فیلډ مارشل عهده څه شی دی. ولې جنرال عاصم منیر فیلډ مارشل عهده ته پروموټ شو؟ د فوجي عهدو په سټرکچر باندې په ډانچه باندې زیات کسان پوه نه دي. ګوره ته اول دی خو هغه کې د کابینټ دا پروموشن اپروف کو چې او جنرال عاصم منیر له فیلډ مارشل عهده ورکړل شي. اوس د پاکستان په تاریخ کې د دویم فیلډ مارشل دی. لومبه ایوب خان راتاوی کو اغلا او دویم د فیلډ مارشل شو. مطلب دا کار د پاکستان په تاریخ کې په دویم ځل وشو، 15 کال بعد وشو. لومبه خدا شک دا شوبه د خپل دماغ نه وباسه چې زیاتو کسانو ته داسې ښکاري چې دا فیلډ مارشل مطلب دا دی چې دی بوس تا حیات د عمر پورې چیف اف آرمی سټاف دی به نه ریټایر کیږي. دا فیلډ مارشل عهده دا مطلب دی چې دی به نه ریټایر کیږي، خو آنرری به دی نه ریټایر کیږي. دا یو آنرری پروموشن دی، ټایټل دی چې کم سرویس دی کوي کنه، د چې څومره ټینور دی، کم ایکسټنشن چې دل ورکړل شوی دی 15 کال دی کنه، هغه به تیر کی دی به بیا په دې عہده باندې اکټیولی نه نازل ته بل کسي د سرویس نه بده اوزي. د دې دا مطلب نه چې بالکل په سرویس کې دی رواني، دا چې به نه ریټایر کیږي د دې مطلب دا چې د سره تر ریټایرډ نه شي ویلې، بس ریټایرډ وسنه شي ویلې، باقي به بیا د سرویس نه تللی او ته وي. د دې دا مطلب دی. نو قطعا د دې دا مطلب نه چې فیلډ مارشل عهده دا مطلب شو چې د بتاحیات وس چیف اف آرمی سټاف. پوینټ نمبر 1 بل دا فوجي عهدو سټرکچر چې تو ګوري کنه دلته کې یو چارت دی. ته اوس په فیلډ مارشل پوه شي چې فیلډ مارشل وایي څه شي ته د ټول نه اعلی لیول والا عهده ده په فوج کې، په میلیټري کې. دا هغه عهدې دي د سینیئر کمیشن افیسر او دا وسره هغه ګولونه، هغه ستوري په انګلیش کې وته سټارز وي، زمونږ په پښتو کې وته خلک ګولونه وي. هغه ګولونه جوړ شوي کوم چې دوی په کالر باندې لګېدلي. په دې باندې به ته په ډیټیل کې پوه شي، ته د یخ نه ځان پوهې کدي خو ګوره. مینلی چې مونږ فوجي عهدې ډیوایډ کوو که نه، نو مینلی په 2 کیټګریز کې اول ډیوایډ کوو، کمیشنډ افیسرز او نان کمیشنډ افیسرز. نان کمیشنډ افیسرز هغه دي چې د خپل مطلب سپایي لګېدلی دی او د سپایي نه بیا د خپل تجربې په بنیاد باندې د ترقي شوی دی، پروموشن شوی دی. اول سپایي لګېدلی دی، وخت تیر کو تجربه وشوله، بیا لانس نایک شو، وخت تیر کو تجربه وشوله نایک شو، دغه شانتې نور تجربه وشوله، اخر کې د حوالدار جوړلی شي، دغه نه بعد بیا ریټایرډ چې کوم نان کمیشنډ افیسرز دي، د کمیشن په ترو چې نه دي راغلي. صحیح شو. کوم چې ایگزامز ورکي افیسرز دي، کمیشن کی کمیشنډ افیسرز دي، دا ای اس اس بی وغیرہ ایگزامز دي کنه، نو د هغه بیا دوه نور کیټګریز پاره کې د ناراضي، یو سینیئر کمیشنډ افیسرز دي، بل جونیئر کمیشنډ افیسرز دي. چې کوم جونیئر کمیشنډ افیسرز دي نو په هغه کې اولنې راځي نائب صوبیدار، د نائب صوبیدار نه چې په مخ کې باندې لاړ شي بیا صوبیداری، او د صوبیدار نه چې په مخ کې باندې لاړ شي بیا صوبیدار میجری. په دې باندې خو بیا چرته کې بل ټایم باسو کو. دې ټایم کې چې مونږ باس پس باندې کو هغه سینیئر کمیشنډ افیسرز دي. او سینیئر کمیشنډ افیسر لراته وشه دې زه پر بته پوه شوی. اوس چې زه تاسو خم د سینیئر کمیشنډ افیسرز دي. صحیح شو. د دې سینیئر کمیشنډ افیسرز باندې د ځان په یول نه مخ کې ته ځان په دې باندې پوهه چې د فوج یونټ څنګه جوړ شوی، د دې ګروپ بندي څنګه شوی. فوج یو داسې اداره ده کنه چې په دې کې کله منیجمنت سترونګ نه وکنه د تطاړو بیا فوج وایم. فوج خو هغه چې د کار دفاع دی، د کار جګړه کول دی، د یو ملک د خاص حدود، د خاص سلطنت د حفاظت کوي. نو په هغه کې اډر کول، د اډر مطابق کار کول، او یو کس د هغه اډر په ټایم باندې ورسېدل او په ټایم باندې کار کول چې پراپر ډیسپلین دی پکې، پراپر منیجمنت دی پکې. نو چې په کوم ځای کې ګروپینګ نه، په کوم ځای کې یونټ پراپر طریقې سره منیج شي ویني، ته خو منیجمنت سترونګ نه ډیسپلین سترونګ. نو په ملټری کې دا ګروپینګ شوی، دا منیجمنت شوی، دا ګروپینګ په کومه طریقه باندې شوی، ته اول ځان په دې باندې پوهه کړه. نو بیا د سینیئر کمیشنډ افیسرز دی عہدو له واپس راتاوي ګودي خو ګوره فوج دی. صحیح شو. دې ټایم کې د پاکستان تقریبا 6 لکه فوج دی. 4-5 فوجیان چې رايوځي شي د دنه جوړیږي یو سکواډ. په یو سکواډ کې د 4 نواله 15 پورې فوجیان چې 4-5 سکواډز رايوځي شي د دین یو پلاټون جوړیږي، یو پلاټون. خو اوس 4-5 سکواډز رايوځي شو، یو پلاټون جوړ کو، نو د دین ته اندازه لګولې شي ضرب ورکړه چې تقریبا د 20 نواله د 30 پورې، د 60 نواله د 10 پورې فوجیان په یو پلاټون کې. ټیک شو. د 3 نواله د 15 پورې پلاټون چې رايوځي شي دا یو کمپنی جوړي دي، ته بیا موږ کمپنی وایو. د 3 نواله 15 پورې پلاټون چې رايوځي شي. اوس ته ویلې شي چې په پلاټون کې تقریبا راځي د 140 نواله تقریبا د 160 پورې دا خوش الګ برخه کېدې شي دومره فوجیان په یو کمپنی کې. صحیح شو. ها اوس چې 3 یا 15 کمپنیان رايوځي شي دا غینه جوړیږي بټالین.
دغه نه بټالین جوړیږي نو ته دا ویلې چې تقریبا اوریج 1000 والا 1000 خوشه فوجیان په یو بټالین کې بیا چې درې بټالین را یو ځای شي نو د اغې نه جوړیږي بریګیډ د هایست یونټ د بریګیډ په یو بریګیډ کې تقریبا د 3000 نه راواله تر د 15000 پورې فوجیان په یو بریګیډ کې دنه کېدل شي ټیک شو نو دسه د فوج ګروپ بندي شوی د پدې یونټو کې په داسې ګروپونو کې تقسیم شوی دی اوس چې کوم سینیئر کمیشن افیسرز دی هغه دا ګروپونه چلي سینیئر کمیشن افیسر چې کوم په انټری لیول باندې دي کنه په سٹارټ کې شروع اچي نو د سیکنډ لیفټیننټ نه سٹارټ کیږي دا سیکنډ لیفټیننټ دی د هغه اولی باندې چې کوم نخې لګیدلی هغه به تاسو داسې ښکاری بره وسره تصویر ورکړی دی صحیح شو د سیکنډ لیفټیننټ عہده نه چې پروموټ شي نو بیا به لیفټیننټ دی خو اوس لیفټیننټ بس کوي دی به یو پلاټون لیډ کوي پلاټون لیډ کول د کار دی د پلاټون لیډر دی لیفټیننټ پروموټ شو د نه وجود شي کیپټن بس چل کوي کیپټن بستا کمپنی په کم کې چې د یو سلسلويخ نواله د یو سل شپېته د خوشا فوجانی اغه لیډ کوي دی به د یو کمپنی لیډر کیپټن د قشان به ورپسې بیا د کیپټن نه بعد میجر راځي د بمداکاری د میجر نه بعد چې کوم د پروموشن په تر باندې مخکې لاړ چې عہده ملاویږي نو هغه لیفټیننټ کولنل دی لیفټیننټ کولنل کار دی چې دی به بټالین لیډ کوي دی به یو بټالین لیډ کوي بټالین ته پیژندو د لیفټیننټ کولنل نه ترقی وشي کولنل جوړ شي او د کولنل نه ترقی وشي بریګیډیر جوړ شي او د نوم نه تاسو ظاهره دی چې بریګیډیر جوړ شو د کار دی یو بریګیډ لیډ کول چې کوم هایست یونټ دی د هغه چې کوم لیډر دی د بریګیډ لیډر هغه بریګیډیر خو د بریګیډیر نه چې اوس کوم د عہدی مخ کې دی کنه په دقه کې چیف اف آرمی سټاف جوړیږي د دقه ځای نه چیف اف آرمی سټاف مطلب د ټول فوج مشر راوچتیږي او جوړیږي نو په هغه کې د بریګیډیر نه بعد چې کوم راځي هغه میجر جنرال دی د میجر جنرال نه بعد چې راځي هغه لیفټیننټ جنرال دی او د لیفټیننټ جنرال نه بعد چې راځي هغه جنرال دی نو د ټایم کې چې دا کوم چیف اف آرمی سټاف او د جنرال نو مونږ وایو کنه جنرال سید عاصم منیر جنرال وسوایو نو د جنرال پوسټ باندې چیف اف آرمی سټاف اوس د دې جنرال نه د پروموټ شو نو د دنه جوړ شو فیلډ مارشل ټیک شو اوس ګوره تا مو وی دا د پاکستان په تاریخ کې دویم فیلډ مارشل شو د پاکستان د تاریخ لومبه فیلډ مارشل چې هغه جنرال ایوب خان اوس یاد ساته دا کوم د عہدو د سټرکچر چې تا مو وی کنه دا فوجي عہدی د رینکس د سټرکچر مې چې دته وي دا سټرکچر اصل کې د برټش ملټری د برتانیې د فوج د انګریزانو د فوج سټرکچر دی ظاهره خبره ده دلته کې حکومت دا غو نو دوی چلونه دا غو نه زده کړی دي په دې وجه باندې دا سټرکچر اق شانت کې جوړ دی دا سټرکچر جوړول او د قشنت کې اداره بیا پراپر چلول په ډیسپلین سره په منیجمنت سره دا آسان کار نه دی نو انګریزان خو هغه کالونیز جوړ کړو په دنیا کې زی په زی باندې خوار شي په دې وجه باندې دنیا کې زی په زی باندې په کم ځای کې چې د انګریزان پاتې شوی او برټش امپایر خو ډېر غټ امپایر وکنه د هغه په باره کې خدا خبره مشهور ده چې په برټش امپایر کې نور نه کینی ځکه چې په یو ځای کې کینی نو په ځای کې لازم ښکاري دونه خور شوی نو په کم ځای کې چې د برټش کالونیزو کنه په هغه ځای کې چې کوم فوجونه جوړ شوی دي د هغه فوج سټرکچر داسې دی ځکه چې هغه چې کله برټشرز تل نو هغه ته ویل چې تاسو موږ ته د طریقې مرقې وخی دا غوینه دا چلونه زده کړل په هغه طریقې سره د هغه د فوج سټرکچرز او رینکس جوړ دي نو د قشنت کې پاکستان مو او انډیا هم د پاکستان او انډیا کې هم د برټشرز پراته او دلته ډېر مضبوط پراته 1947 نه بعد بیا لاړل نو د پاکستان ایز ویل ایز انډیا د دوی چې کوم د فوجونه دي د دوی د سټرکچرز د دوی د عہدیم د قشنت کې جوړ دي څنګه چې د برټش آرمی عہده جوړوي څنګه چې دا غوي رینکس جوړو دا غوي چې څنګه سټرکچر د رینکس اوس د ایوب خان د پاکستان لومبه فیلډ مارشل د سکارو شو چې کله 1947 کې پاکستان او انډیا آزاد شو د یو بل نبیل شو د ډومینز جوړ شو یو پاکستان او یو انډیا نو د پاکستان چیف اف آرمی سټاف په سٹارټ کې هم یو برټش یو انګریزو د قشنت کې د انډیام چیف اف آرمی سټاف په سٹارټ کې یو برټش یو انګریزو ظاهر خبره ده دوی لا ټرین نو دوی لا چلول نه ورتله او انګریزانو په خپل لاس کې لا کمانډ ساتلو او غوي ځان خپ په حفاظت سره دي ځنه ایستون لا کمانډ دوی نه ورکو نو بیا په قلاره انډین آرمی چیف لم لومبي ځل باندې چې هغه راتلو کمانډ ولورکو د قشنت کې پاکستان هم لومبي آرمی چیف چې راتلو هغه کمانډ ورکو د پاکستان چې کوم لومبي آرمی چیف انډیجینیس آرمی چیف چې پاکستاني دی او آرمی چیف دی هغه ایوب خان
د آرمی چیف جوړ شوی تقریبا په 1951 کې صحیح شو. بیا د مارشل لا ولګوله سکندر مرزا لر کړو کنه نو هغه سنو تقریبا 1958 د 1958 نه بعد په 1901 کې د پریزیډنټ شو د صدر شو. اوس چون کې کله د خپل صدر شو کنه نو د کابینټ مشر خدای شو اختیار خود د لاس لرای نو د خپل ځان په خپل پروموټ کو او ځان له د فیلډ مارشل عہده ولګوله. اوس ګوره فیلډ مارشل عہده ال ملاویږي چې چا اوټسټانډینګ پرفارمنس کړی زیاده تر د جنگونو په دوران کې د جنگ په دوران کې چې چا اوټسټانډینګ پرفارمنس کړی کنه سمرم چې په برټش آرمی کې فیلډ مارشل زو نو هغه په ورلد وار 1 کې په پهلی جنگ عظیم کې بیا په دوسری جنگ عظیم کې هغه ډېر په نیکس لیول باندې جنگیدلی دي سربګو خدای عظیم جنگونه کړیو کنه د لاس غدا جنگونه را ولاړو نو کوم چې په جنگ کې څه اوټسټانډینګ پرفارمنس شو کړو او د فیلډ مارشل عہده ورکړی دا هغه وخت د فیلډ مارشل د عہده دا کنسپټ جوړ لې دا فیلډ مارشل عہده چې ورکړل شي کنه د دې صرف دا مطلب چې یو داسې اعزاز د ورکړل شو چې په تاریخ کې به د نوم یادېږي چې او دی وکارنامه کړو نو په دې وجه باندې د نوم سره ریټایر لیکل کېږي نو باقي چې سرویس چې دی هغه به کوم سرویس کې بیا بزي بل چیف اف آرمی سټاف پر راځي صحیح ده نو د ځان د فیلډ مارشل ورکو چې او پاکستان کې د کوم حکومت چې دا ماډر مینټین وساتو ډېر په طریقه مې وساتو فارن پالیسی ډېر بهترینه ده باقي ملکونو سره زموږ تعلقات ډېر خدي په دې بنیاد باندې ایوب خان چې دی نو فیلډ مارشل عہده ورکول پکار دی هغه ته پروموټ کول پکار دی نو دی پروموټ شو. جبکې بل طرف ته د دغه 1959 نه بعد دا دویم ځل چې په 2025 کې یو چیف اف آرمی سټاف عاصم منیر له د فیلډ مارشل عہده ورکړل کیږي خو دلته کې د خپل پریزیډنټ او ځان له فیلډ مارشل عہده ورکړل و دلته د خو پریزیډنټ نه دی د خو چیف اف آرمی سټاف دی چې کوم کابینټ دی مطلب سیویلین ګورنمنت دی پرایم منسٹر شهباز شریف دی صدر آصف علي زرداری دی او دا خبره اپروو کړه چې او عاصم منیر د دې قابل دی چې د فیلډ مارشل عہده د ورکړل شي نو فیلډ مارشل عہده د ورکړل اوس په خبره باندې پوه شو. اوس ته وایي د کوم د اوټسټانډینګ پرفارمنس بهترین پرفارمنس چې په هغه بنیاد باندې د فیلډ مارشل عہده ورکړل په دې باندې زه لږ پوه کوم اصل کې په دې ځای کې د پاکستان او د انډیا د یو بل سره مضبوطه مقابله روانه ده. دا ایوب خان چې فیلډ مارشل جوړېدو کنه نو دا هغه چیف اف آرمی سټاف و چې د پاکستان لومبنی چیف اف آرمی سټاف خپل د دې مخکې خو انګریزو ته وګورئ د انډیا چې کوم لومبي چیف اف آرمی سټاف د انګریز نه بعد اولنې خو غرابر ټوکسن میو دا غي نه بعد چې د انډیا کوم چیف اف آرمی سټاف لومبي نو د هغه زما په خیال څخه کریپ پیاده کریپ پاده کده څه سنومې دي او لومبي چیف اف آرمی سټاف د انډیا خپل هغه تم فیلډ مارشل عہده ملاو شوی و اوس چون کې هغه ته فیلډ مارشل عہده ملاو شو نو د قشنت کې پاکستان خپل لومبي چیف اف آرمی سټاف له فیلډ مارشل عہده ورکړه چې یې رستا لومبي چیف اف آرمی سټاف سره ایکسترا آرډینری پرفارمنس سره بهترین کارکردګي کولای شي نو ولې زمونږ دای نشي کولای نو الته کې خپل نوم کو دی خپل نوم کو صحیح ده. خو په انډیا کې مو دو فیلډ مارشل تیر شوی دا ته پته شته دویم فیلډ مارشل کله تیر شوی چې کله د 1971 جنگ وشو کنه نو په 1971 کې خو دی پاکستان لرګړه ورکړل کنه مضبوطه رګړه ورکړل بنگلاديش ته جدا کووي غورځوته ملک دوه روټي کو نو په دې کې یو او سام منیکشا آی تھنک سو سام منیکشا نوم یو هغه په دې کې د سیس ایکسترا لیول کارکردګي کړو چې د انډیا حکومت ته د انډیا اسټابلیشمنت ته داسې ښکارېدل چې د پکې ډېر خپل کار کړی دی نو هغه 1971 د جنگ نه بعد تقریبا په 1973 کې د سیم منیکشا له د فیلډ مارشل عہده ورکړه دو فیلډ مارشل شو مطلب په انډین فوج کې د دوه کسان تیر شوی دي چې په نیکسټ لیول باندې کار کړی دی صغیر معمولی کارکردګي کړی ده پاکستان خو بیا بل فیلډ مارشل نو چاله عہده ورکړی دا یو او روانو ایون تر دې چې 1999 کې پرویز مشرف کارګل او خو هغه کوم څه فیلډ مارشل عہده غزان لور نکړل شو د صدر هم جوړ شو اوس چې دا کم جنگ وشو اپریشن بنیان مرصوص نو ګوره دا یو خبره خو حقیقت ده چې په دې کې انډیا رګړو خوړل او مضبوطه رګړې خوړل مطلب د څه گزارې وسکو چې په یو گزار سره د سیز فایر ډیماند شروع کو چې را سیز فایر پکار دی امریکای پکې په منځ کې انوالو کړل هغه امریکای مجبور کړل کم چوي چې زموږ په جنگ کې کار نشته دی هغه ته مجبور کړل چې ته پکې کار وساتو سیز فایر دی وکړل شي خدای اډوانس لیول ولا رافیل جازونه د فرانس هغه د دوی د لاسه پرې وتل پاکستان ولو غرزول S400 سیستم چې د رشیا یو د هوا د دفاع نظام د ایر ډیفنس سیستم د یو نوم یادېږي هغه پکې لاړې پرې وته د سوکوي د رشیا جاز SU-30 هغه پرې وته
نو دا ډېر غټ او بره شکست د انډیا لپاره او په اپریشن بنیاد مرصوص کې ول داسې گزارونه ورکړل چې هغه ټولې دنیا وکتل په نیوز کې خو تاسو کتلی ګوره نیوز کې به تاسو کتلی خو د نیوز خبره سیټ تکې د په یو سیس باندې تاسو ما سره د ثبوتونو پوهه کړی مې ما سره نیوز رپورټینګ نه دی کړی نه زه نیوز رپورټر یم نه زه جرنالیست یم زه ټیچر یم په هغه سیزونو تا پویم کوم چې ستا دپاره اهم دي علم تعالی در کوم په یو سیس تا پویم چې دلته کې پروپاګاندا څه چلیږي حقیقت څه شي ته بس د کې څه کول پکار دي د دنیا څنګه د حقیقت څنګه دی حق څه دی باطل څه دی په دې پویم نو ما په یو سیس تاسو باقاعده د ثبوتونو سره پوهه کړی چې دا غینه چې کم سړی لګ حقیقت ته ګوري چې بغض پزړه کې نه ساتي هغه ته پته لګي چې انډیا گزار خوړل او مضبوط گزار خوړل نو دا ټیم دوی موقع او یو غنیمت وګڼلو چې چونکې زمونږ چیف اف آرمی سټاف خو عاصم منیر دی او انډیا مونږ اومګله دای باقاعده په خپل خپل باندې پرایم منسٹر شهباز شریف چې مونږ د 1971 بدل واغستو نو لہذا اوس خپل وکټري مناوخلو د پاره خپل وکټري شو کول د پاره دنیا ته د خودل د پاره چې مونږ دا جنگ وګټو خپل فتح خودل د پاره چې کوم چیف اف آرمی سټاف د اغله د فیلډ مارشل عهده ورکاغه ته پروموټ کا د دې مطلب دا چې د غیر معمولی کارکردګي وکړه چې د دې قابل دی او داغه مطلب دا چې موږ انډیا له شکست ډیر مضبوط ورکو جنگ موګټو وکټري موکړه فتم حاصل کړه نو دا دنیا تخپل فتح شو کول دي نو په انډیا کې دو فیلډ مارشلز تیر شو په پاکستان کې دو فیلډ مارشل شو نو اوس په د جنرال عاصم منیر په ځای باندې فیلډ مارشل عاصم منیر اوس به موږ په اخر کې د فیلډ مارشل عاصم منیر نه یو ریکوست به وکړو یو درخواست به وکړو چې انډیا له هم شکست ورکو خو اوس د پاکستان د دننۍ انسټیبিলিټي طرف ته هم توجه پکار ده فوکس پکار ده هغه که د هر طرف نه کیږي که هر څوک کوي که انډیای کوي که بل یو دشمن ملک کوي خو دنه انسټیبিলিټي د پیدا کولو خو باقاعده پورا भरपूर کوششونه روان دي نو فیلډ مارشل عهده چیف اف آرمی سټاف ته ملاو شو مطلب غیر معمولی کارکردګي کړي او د دې قابل دی نو دغه قابلیت دنه مو شو کول غواړي ته وګوره کنه په وزیرستان کې دنه ډرون حمله وشولې نن خبر لري چې په بلوچستان کې دنه د سکول په بس باندې خزدار زما په خل د غلاقي نوم دی د سکول په بس باندې حمله وشوله خودکش حمله بلاشه ماشومان په هغه کې شهیدان شوي نو دغه د بی ال ای د طرف نه خاص کر دغه بارډر طرف ته چې کوم ایریاز دی په دې کې د انسټیبিলিټیز باقاعده भरपूर کوشش کیږي چې پیدا شي او هغه په اپریشن سندور کې د انډینز دا یو پلان مو چې د دننه انسټیبিলিټي پیدا شي نو کو فرض ک انسټیبিলিټي دوی نم پیدا کوي بل څوک هم پیدا کوي دوی بوله پوکي ور کوي او یا به دوی په خپل پیدا کوي نو په دغه باندې توجه کول دي چې سټیبিলিټي پیدا شي او دنه خپل عوام ته پورا امن هغه عوام تم کم چې بارډر سره نږدې دي پورا امن هغه ته ملاوي شي او دا غینه علاوه عمده انډیا په آی ایم ایف پسې په اف ای ټی ایف پسې منډه ترلې وای نو چې پاکستان خپل نمائندګي په بار دنیا کې داسې وکي چې آی ایم ایف شو یا ورلد بانک شو یا اف ای ټی ایف شو چې هغه د انډیا په چل دغه په خبرو کې رانه شي تاسو ته ویلو چې انډیا والا اوس د مسلمانانو باقاعده استعمال کوي چې اسد الدین اویسی غونډه کې کسي اوچت کړی چې د مسلمانانو یو आवाज دی د کروڑونو مسلمانانو आवाज دی او هغه په عالمي لیول باندې داسې بیانیه جوړي چې او موږ د پاکستان خلاف یو او مسلمانان بیا دغه سره ودري کې تاسو زیات سپورټ نه یو انډیا ته په دې طریقو باندې والي شي نو اف ای ټی ایف شو آی ایم ایف شو ورلد بانک شو پاغي باندې توجه په داسې طریقه باندې کول دی اوس تو ګور کنه آی ایم ایف څه چل کړی دی آی ایم ایف چې اوس کم لون پاکستان د ورکې په ایکسټندډ فند فیسیلیټي کې پاغي کې وته نوي شرایط لګول دي نوي شرایط څه شي دي چې تاسو به ګیس نور ګران کوي تاسو به بجلی الکتریسيټي نور ګران کوي تاسو ما تو وای چې دا نور ګران دل پکې شروع شي نو دا بم خدا عام عوام په سر باندې را پروزي تکلیف خو غوي ته پیدا کیږي د قشانت کې په اګریکلچر باندې نور ټیکسز ولګو نو دا عام زمیدار ته چې په زراعت باندې ټیکس ولګي نورې مسلې پیدا کیږي او یو خبره پکې یم فعال د سړی توپ کړی چې کوم 21-22 ګریډ افسران دي دوی اساسي د شو کړی شي نو زدا خبره خو چې صحیح ده نو په دې باندې هم د حکومت له کار خو د حکومت له توجه پکار ده چې عام عوام باندې دا بوج را نشي کستا ایمیج په آی ایم ایف کې او په اف ای ټی ایف کې او په ورلد بانک کې او په یو ځای کې په بل ځای کې په دنیا په لیول باندې په انټرنیشنل پلیټ فارمز کې څوک خرابوي نو چې ته د دې قابل چې ته مزاحمت کولای شي چې په دغه ځای کې ته غیر معمولی کارکردګي شو کې چې ستا دنه عوام په امن کې همي او هغه ته سہولیات هم پرووایډ په هغه باندې د قسمه بمونه نه راغورځيږي د مهنګای بمونه نو دا مې ریکوست دی باقي اخره کې سوال تاسو نه دادی چې تاسو په خیال باندې فیلډ مارشل عاصم منیر د دې قابل او چې هغه ته فیلډ مارشل عہده ملاو شو هغه ته پروموټ شو
ستاسو ذهن سوي ستاسو رائے سوي د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ